په دغه پلاوي کې د لوړو زده کړو وزارت، اداري امور او انکشافي ملي ادارې استازو ګډون درلودی. پلاوي د پوهنتون له مسؤلینو سره د لیلیې د پاتې تخنیکي او تجهیزاتي چارو د ارزونې او اړتیا سنجۍ په تړاو هر اړخیز بحثونه وکړله. د ناسته په پیل کې د هلمند پوهنتون رئیس شیخ الحدیث والتفسیر مفتي محمد شریف الله ابو احمد صاحب راغلي پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هغوی له پاملرنې او همکارۍ څخه مننه وکړله او د لیلیې د ژر تر ژر بشپړېدو اړتیا یې مهمه وبلل. نوموړي ټینګار وکړ چې د محصلانو لپاره د مناسبې استوګنې برابرول د علمي بهیر د پیاوړتیا اساسي برخه ده. وروسته دواړو لوري د لیلیې د پاتې کارونو د دقیق برآورد، د اړتیا وړ تجهیزاتو د تثبیت او د راتلونکي اجراتو په څرنګوالي مفصل بحث وکړ. د غونډې د معلوماتو له مخې به لومړی ټول تخنیکي موارد او اړین توکي په دقیقه توګه په ګوته سي او د اصولو مراحلو تر بشپړېدو وروسته به پروژه د قرارداد مرحلې ته وسپارلی سي. د یادونې وړ ده چې د هلمند پوهنتون لیلیه د شاوخوا 1200 محصلینو د استوګنې ظرفیت لري. د ودانۍ اساسي چارې 85 سلنه بشپړې شوي دي او ټاکل شوې ده چې پاتې چارې به یې هم په نږدې راتلونکي کې بشپړې شي څو محصلانو ته د مناسب او معیاري استوګنې زمینه برابره شي.